خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه مسؤل ارزمنان یو ځل بیا د سمارټ سافټ یوټیوب چینل څخه تاسو په خدمت کې یم. نن د موږ د کمپیوټر د صفري زده کړې 12مه جلسه ده او په نن جلسه کې زه غواړم تاسو ته په څلورو مهمو موضوعګانو باندې بحث وکړم. نو د ټول نه د مخکې که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ ځکه موږ هلته ډېر ښکلي مکمل د 0 نه تر 100 پورې په پښتو ژبه د کمپیوټر مهم او د ګرافیک ډیزاینینګ په همدغه ډول ځینې نور سافټویرونه مکملا تدریس کړي او هلته موجود دي. تاسو کولی شئ له هغه څخه استفاده وکړئ. نو په نننۍ جلسه کې زه غواړم په څلورو موضوعګانو باندې خبره وکړم چې د ټولو نه لومړی موضوع یې د سافټویرونو یا پروګرامینګونو انسټالول دي چې څنګه کولی شو موږ یو سافټویر انسټال کړو. نو د هغو دپاره د هر سافټویر ځان ته او ځانګړې طریقه ده د انسټالیشن چې په دغه ویډیو کې موږ غواړو د یو سافټویر انسټالیشن وکړو او ځینې نور سافټویرونه په کومه ډول سره کولی شو موږ انسټال کړو. نو ټول به په دغه ویډیو کې موږ په دې باندې خبره وکړو. دوهمه کومه موضوع چې د موږ څنګه کولی شو بیرته هغه انسټالیشن چې موږ په وکړو لا مثال په ډول یو سافټویر مو انسټال کړ څنګه کولی شو هغه سافټویر بیرته لغوه کړو یا انسټال کړو. دریمه کومه موضوع چې غواړم زه په دغه درس کې په هغو باندې بحث وکړم هغه د کمپیوټر خپل هغه د سیستم انفارمیشن یا هغه معلومات معلومول یې دي. د مثال په ډول سره د تاسو کمپیوټر څومره رام لري، څومره پروسیسر دی یا حافظه یې څومره ده، څومره ډیډیکیټ ګرافیک لري، همدغه ډول ټول هغه مشخصات چې تاسو کله غواړئ یو کمپیوټر واخلئ دغه معلومول په همدغو درس کې موږ په هغو باندې کار کړو. بله کومه مهمه موضوع چې ده هغه موږ څنګه کولی شو یو فولډر ته دغو آیکن ورته چینج کړو. د مثال په ډول سره د فولډر هغه نورمالي آیکن چې دی هغه تاسو په سکرین باندې کتلی شئ. څنګه کولی شو چې موږ هغو ته آیکن چینج کړو یا یو تصویر ورته کړو یو فولډر ته. نو په همدغو جلسه کې تاسو زموږ سره اوسئ تر څو پورې تاسو په دغو څلورو مهمو موضوعګانو باندې پوه شئ. زموږ سره سکرین ته راځئ. قدرمندو معززو یو ځل مو بیا سکرین ته ښه راغلاست وایم. راځو چې په نننۍ جلسه باندې موږ پیل وکړو. په نننۍ جلسه کې مخکې له دې نه چې موږ نورو مسایلو ته ولاړ شو غواړم تاسو ته په پروګرام انسټالیشن باندې خبره وکړم چې موږ څنګه کولی شو یو سافټویر یا پروګرام انسټال کړو. نو وګورئ مخکې له دې نه چې موږ د یو سافټویر په انسټالیشن باندې پیل وکړو تاسو باید ځینې خبرې سره په نظر کې ولرئ. لومړی دا چې د هر سافټویر انسټالیشن تقریبا فرق لري. یعنی یو کمپنۍ چې کوم سافټویرونه راوباسي تقریبا د هغو د ټولو پروډکټونو انسټالیشنونه تقریبا سیم یو ډول وي او بله کمپنۍ بل ډول وي. اما هغه معمولا او اکثرا سافټویرونه چې دي هغه په یو طریقه باندې انسټالیږي چې ډېر ساده انسټالیشن دی. هر سافټویر تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره نصب پرې کړئ یا انسټال کړئ. نو وګورئ که چېرته تاسو غواړئ چې یو سافټویر انسټال کړئ دغه په انسټالیشن باندې که تاسو نه پوهېږئ نو تاسو ته دلته دوې خبرې راجع دي. لومړی که چېرته تاسو څه د سافټویر مربوط سی ډي وي نو په هغو کې حتما تاسو ته د هیلپ په نامه باندې یو فایل موجود وي هغه اجرایي فایل دی. نو کله چې تاسو په هغو باندې کلیک وکړئ په دغو سافټویر مکمل انسټالیشن تاسو ته هلته درته ښایي. که چېرته بیا په ویډیویي بڼه نه وي یا په اجرایي فایل بڼه نه وي نو تاسو ته په نوټ کې یا په ریډمي فایل کې تاسو ته دغه انسټالیشن ښایي. نو دغه دپاره تاسو باید حد اقل یو څه اندازه کمه انګلیسي زده وي او که ویډیویي وي نو هغو انګلیسي نه ده ضرور ځکه تاسو ته په تصویري بڼه باندې ښایي. دوهمه کومه خبره چې دلته تاسو ته راجع ده هغه دا ده چې بدون له دې نه که چېرته د تاسو سره دغه کوم د هیلپ فایل چې دی یا د بله زده کړه چې ده یا ریډمي فایل چې دی که چېرته دا د تاسو سره نه وي بیا تاسو څنګه کولی شئ یو سافټویر انسټال کړئ. نو د هغو دپاره وګورئ که چېرته تاسو په یو سافټویر باندې کلیک وکړئ موږ انټر کړو په دغو سافټویر باندې نو که چېرته تاسو په هغو باندې کلیک وکړئ هر سافټویر په دغو ډول دغو د انسټالیشن د برخه جوړه شوې ده چې هغه تاسو ته په هر صفحه کې په هر سټیپ کې تاسو ته راهنمایي کوي چې ته داسې وکړه او په همدغه ډول سره مخته ځه. وګورئ دلته تاسو ته په ټوله راهنمایي کوي چې دغه سافټویر د انسټالیشن لپاره تاسو څه وکړئ. وګورئ دلته تاسو ته ویلي دي چې تاسو که چېرته غواړئ چې کلوز یې کوئ نو تاسو په کلوز باندې کلیک وکړئ او که چېرته غواړئ چې نیکسټ ته ولاړ شئ کنټینیو یې کوئ تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. یعنې هر سافټویر چې کله موږ انسټالیږو دغو هغه راهنمایي موږ ته کېږي په انګلیسي ژبه باندې موږ ته دغو راهنمایي کېږي چې څنګه موږ دغه سافټویر انسټال کړو. نو د مخکې مې هم درته ویلې
چې د سافټویر انسټالیشن چې دی فرق کا د هر سافټویر تقریبا فرق کا اما هغه د اکثر عمومي طریقې چې دا په دغه طریقه باندې وي اکثرا سافټویرونه کوچني سافټویرونه ټول په دغه طریقه باندې انسټال وي نو دلته هر سافټویر یو ځان ته ځای لري کله چې تاسو انسټالوئ هغه ځان ته یو فولډر په سی ډرایو کې جوړوي په سی ډرایو کې دغه هغه فات دی یا د سی ډرایو د مثال په ډول سره دا کافي کم او دلته راشم په دې سپی سي کې او دلته پیسټ وکم وګورئ په دغه ډول سره هلته موږ ته په دو نامه باندې هېڅ فولډر تر اوسه نه دی جوړ شوی چېرته موږ دا پیسټ کړو نو موږ ته به د دغو کوم ادرس چې دی هغه به په اتوماتیک ډول سره موږ ته راخلاص شي نو دلته تاسو یعنی دغه سافټویر چې دی تاسو غواړئ دغه سافټویر چیرته انسټال کړئ یعنی د سی ډرایو په کومه ځای کې انسټال کړئ هغو ته خپل مسیر وټاکئ نو په دغه ډول ځینې وخت په سی ډرایو کې یا حافظه کمه وي یا غواړئ چې فلاش ته یا بل کوم ډرایو ته انسټال کړئ نو دلته تاسو کولی شئ چې هغو ته هغه مسیر هغه ځای انتخاب کړئ چې چیرته زه غواړم دغه انسټال کړم نو د ما تاسو ته دغه توصیه ده چې تاسو باید په سی ډرایو کې حد اقل 20 40 تر 100 جی بي پورې ځای تاسو باید اضافه ولرئ ځکه یو خو به تاسو د کمپیوټر هغه سپیډ چې دی سم به وي مشکل به نه کېرسي او بل به دا وي چې د تاسو وینډوز به ډېر پرسرعته وي نو کله چې د تاسو د سی ډرایو ډېر ډک شي نو هغه سبب د تاسو د وینډوز د خرابېدا کېږي او ځینې سافټویرونه چې دي هغه کله چې موږ غواړو چې هغه کریک کړو یا د هغو هغه سریال کیلۍ چې دی یا سریال کی که چېرته غواړو چې موږ هغه سافټویر کې واچوو نو که چېرته موږ مسیر ته تغییر ورکړو بیا موږ نشو کولی چې هغو ته هغه کریک کړو یا هغو ته هغه کیلۍ ورته فعال یو که سافټویر موږ ته فعال شي نو په هغه حالت کې موږ کولی شو چې کله موږ ته مسیر معلوم وي نو د دې لپاره چې تاسو له هېڅ ډول مشکل سره مخ نه شئ تاسو به دغه په خپل حالت باندې پیلوي یعنې په د انسټالیشن په مسیر کې به تاسو هېڅ ډول تغییرات نه راولئ نو په نیکسټ باندې کلیک کوو وګورئ دلته که چېرته غواړئ چې د تاسو مثلا زموږ دغه کوم سافټویر چې دی دا چې دی یو کاور ایډیټر دی نو دا کاور ایډیټر چې دی ځان دپاره یو بل سافټویر یو بل فولډر جوړوي اما هغه فولډر د هغو پروژو دپاره جوړوي چې هلته د دوی دننه په پروژو کې موجودې دي نو په همدغه ډول سره موږ په نیکسټ باندې کلیک کړو او که چېرته غواړئ چې دغه کوم آیکن دی په ډیسکټاپ باندې راشي نو دغه چک باکس در سره فعال یې کړئ ټیک یې کړئ نو په نیکسټ باندې کلیک کړو وګورئ د انسټالیشن دومره ساده اسانه وا نو هر سافټویر چې دی دغه ډول مراحل لري د انسټالیشن اوس که چېرته تاسو غواړئ چې مثلا دغه سافټویر کریک کېږي یا سریال کیلۍ لري نو تاسو کولی شئ له دغو فایلونو څخه یې هم استفاده وکړئ نو اکثرا کلیانې چې نه لري هغه سافټویرونه چې موږ له انټرنیټ څخه رااخلو نو که چېرته موږ سی ډي واخلو د یو سافټویر نو د هغو څخه هغه خپله کیلۍ یا سریال نمبر د هغو څخه موجود وي وګورئ نو په دغه ډول سره که چېرته موږ اوس غواړو دا د سافټویر موږ ته د صفحې ته راغله د ډیسکټاپ که چېرته موږ غواړو چې دا لانچ کړو سمدلاسه د موږ ته اوپین شي نو موږ دغه کوم چک باکس چې د ټیک په حالت کې په فینش باندې کلیک کړو اوس به موږ ته د سافټویر په خپله راخلاص شي په همدغه ډول سره نو دومه کومه خبر چې دلته ده هغه دا ده چې مثلا دا سافټویر خو موږ انسټال کړه اوس څنګه کولی شو چې انسټال یې کړو یعنې بېرته یې حذف کړو له منځه یې یوسو ځینې وخت ضرورت کېږي هغه سافټویرونه موږ بېرته انسټال کړو چې هغه موږ نه کاروو یا یې موږ ضرورت هغو ته نه لرو نو په هغو صورت کې موږ باید هغه بېرته د انسټالیشن څخه لغوه کړو نو د دغو کار لپاره تاسو صرف راشئ تاسو دوې طریقې دلته کارولی شئ لومړی د سټارټ مینیو څخه هم کولی شئ او په دوهم قدم کې د کنټرول پنل څخه هم کولی شئ او په بل طریقه کې به دلته تاسو مربوط سافټویر پیدا کړئ وګورئ د موږ دغه سافټویر چې وه د څه په نامه باندې وه د ټي بي ایس په نامه باندې سافټویر دی کله چې دا موږ سرچ کړو وګورئ دلته به موږ ته په اتوماتیک ډول سره دغه سافټویر سلیکټ شي کله چې سلیکټ شو په دې باندې رایټ کلیک وکړئ دلته به تاسو ته د انسټال کوم بټن چې د هغه به راشي او تاسو له کولی شئ له دغه څخه هم دغه سافټویر انسټال کړئ نو کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم وګورئ دلته د موږ څخه هغه کوډ غواړي ما مخکې هم درته ویلي چې ځینې سافټویرونه کوډ لري نو د هغو دپاره به تاسو یا د ریډمي فایل څخه استفاده کړئ او یا به څنګه کړئ د هغو هغه کوم هیلپ فایل چې دی هغه به ګورئ وګورئ لومړی موږ راځو هغه سریال نمبر چې کوم دی موږ هغه رااخلو وګورئ دلته د کوډ په نامه باندې یو سریال نمبر پروت دی دا موږ را کاپي کوو په دغه ډول سره ګورئ کنټرول سی
سمه ده دلته یې پیسټ کیو او دلته د نیم وګورئ هلته نیم هم وه چې موږ دغه ځای یو کاپي د نیم هم ورته را اخلو وګورئ په دغه ډول سره اوکې نیم اوکې وګورئ نیم څه وه په دغه نامه باندې دی دا نیم هم موږ ورته کافي کیو په دغه ډول سره او دلته یې پیسټ کیو نو اوس موږ غواړو چې دا سافټویر موږ ته فعال شي وګورئ موږ ته سافټویر اوس فعال شوی دی سمه ده وګورئ په کلي کې یو څه ستونزه ده زه ګورم چې چېرته مشکل دی نو په همدغه ډول سره موږ په کلوز باندې اوس کلیک کوو ځکه موږ سریال نمبر چې دی دقیق دی مشکل نه لري د موږ هغه سافټویر چې دی هغه کرک شوی شوله نو که چېرته بیا مشکل وه نو تاسو کولی شئ چې دغه سټینګز ته لاړ شئ د سټینګ د طریقه هلته بیا تاسو کولی شئ چې خپل هغه سافټویر ته مربوطه کلی واچوئ د هر سافټویر سره دغه د کرک کولو یو فایل موجود وي چې تاسو کولی شئ له هغه نه استفاده وکړئ نو په همدغه ډول سره وګورئ راځو بیا ځلې موږ غواړو چې دغه سافټویر دلته انسټال کړو یا یې بېرته له منځه یوسي نو د ټولو نه د مخکې وګورئ دغه هغه پروګرامونه دي چې ټول زموږ کمپیوټر کې نصب دي نو تاسو کولی شئ چې دلته سرچ وکړئ یا بدون له سرچ څخه دلته تاسو کولی شئ چې د مربوط مختلفو طریقو څخه هغه سافټویر پیدا کړئ د نوم څخه د سرچ څخه دغه د لاست تاریخ څخه چې څه وخت تاسو په وروستیو کې هغه سافټویر انسټال کړی و وګورئ هغه دا دی نو تاسو به صرف دلته راشئ کله چې دا تاسو سلیکټ کړله نو تاسو به په انسټال باندې کلیک وکړئ په کني سره زه یو څه مریض یم نو په همدې خاطر باندې ځینې وخت هغه ښکته او پورته کېږي نو وګورئ د موږ څخه یې غوښتنه کړې چې تاسو که مطمئن یئ چې دغه سافټویر د حذف کې له منځه یوسي نو زه ورته یم چې یس په دې سره به د موږ د سافټویر چې کومه ډیټا وه هغه مکمل ډول سره له منځه ولاړه شي یعنې هېڅ ډول حافظه به د موږ د کمپیوټر نه دغه سافټویر هلته نه وي نیولې نو په همدغه ډول سره درېیمه کومه موضوع چې ده هغه د خپل کمپیوټر د رام پروسیسر او حافظې او د دغو خپلو کمپیوټر د مشخصاتو معلومول دي نو د هغو دپاره د رام څخه استفاده تاسو کړلی شئ سمه ده د په دوم قدم کې تاسو کولی شئ چې خپل کمپیوټر ته راشئ په پراپرټیز باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو پراپرټیز باندې کلیک وکړئ وګورئ تاسو ته به د خپل کمپیوټر اړوند مشخصات راشي دغه وینډوز مشخصات به راشي تاسو ته چې تاسو انسټال کړی دی او ګورئ دا ټول هغه مشخصات چې زموږ کمپیوټر یې لري پروسیسر یې دی 1.8 دی همدغه ډول رام یې دی چې 6 جی بي دی او یو جیبل یې چې دی هغه 15.1 دی دغه ټول معلومات دي تاسو کولی شئ چې دغه معلومات در سره وګورئ د خپل کمپیوټر معلومات دي نو سمه ده بیا ځلې راځو موږ په وینډوز یا د سټارټ منیو کومه بټن چې د آر باندې فلاس آر باندې کلیک کوو نو دلته موږ لیکو MS N2 انټر باندې کلیک کوو په دې سره به وګورئ تاسو خپل سیستم اړوند معلومات راشي چې تاسو یعنې ځینې وخت کې هلته هغه بعضې معلومات نه وي موجود ځینې هغه د هارډویر او سافټویر معلومات چې دي دلته تاسو کولی شئ چې هغه ټول دلته وګورئ دلته ټول معلومات موجود دي او دا هم د هارډویر مربوط معلومات دي وګورئ سیستم د ریفریشنګ په حالت کې دی دلته ټول معلومات موجود دي نو هر ډول معلوماتو ته چې تاسو اړتیا ولرئ دلته تاسو کولی شئ چې هغه معلومات خپل کمپیوټر مربوط وګورئ یا سټوریج دی چې د ما کمپیوټر مثلا څومره حافظه لري که چېرته تاسو غواړئ چې د هغو حافظه معلومه کړئ نو د حافظې معلومول ما په تېره جلسه کې په بله طریقه باندې هم تاسو ته ښودلي وو نو راځو سټوریج باندې کلیک کوم په ډرایور باندې کلیک کوم دلته موږ هغه حافظه معلوموو چې د موږ د کمپیوټر ټول حافظه ده یا هم هغه مجموعي کومه حافظه چې ده هغه موږ غواړو چې پیدا کړو وګورئ دا د سی ډرایو اړوند ټول معلومات چې ټول څومره دی او خالي یا پری سپیس یې څومره دی یا څومره خالي پاتې دی دا د ډي ډرایو مربوط دی دا د ای ډرایو مربوط دی وګورئ دا ټول معلومات دلته موجود دي خپلو ډرایوونو په اړه ټول معلومات دلته موجود دي د هر ډرایو معلومات تاسو کتلی شئ نو که چېرته تاسو غواړئ چې د خپل کمپیوټر مکمله ټوله حافظه وګورئ چې څومره حافظه لري نو تاسو کولی شئ دلته په سایز باندې د موږ د کمپیوټر 298 جی بي حافظه ده نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ د خپل کمپیوټر اړوند ټول مشخصات دلته وګورئ نو ځینې وخت ضرورت کېږي چې موږ د خپل کمپیوټر مشخصات ته تر څو یعنې ځینې وخت کېدای شي خپل کمپیوټر مو په
خرڅول غواړو یا د بل کمپیوټر اخیستل غواړو، خو مخکې له دې نه موږ باید د هغو هغه مشخصات وکتلی شو یا یې هم وګورو. نو بله موضوع چې زه غواړم تاسو ته په دغو جلسه کې وکړم، نه غواړم چې دغه جلسې دې ډېرې اوږدې شي، ځکه انټرنیټي ستونزې د موږ په ټول افغانستان کې موجودې دي. ویډیوې چې کله اوږدې شي بیا ځینې وخت موږ نشو کولی، حتی ځینې ځایو کې ځینې موږ زده کوونکي له موږ څخه غوښتنه کوي تاسو پرې ویډیوګانې ډېرې لویې نه شي. په همدې خاطر باندې زه کوشش کوم چې ویډیوګانې ډېرې کوچنۍ وي. نو راځو بله کومه موضوع چې دا څلورمه موضوع په دغه درس کې هغه د فولډر آیکن چینج کول دي. د کمپیوټر آیکن چینج کول ما په مخکنیو جلسو کې تاسو ته ښودلي وو، خو که چېرته موږ غواړو چې د فولډر آیکن چینج کړو، موږ څنګه کولی شو د فولډر آیکن چینج کړو. د ټول نه مخکې به تاسو راشئ په مربوط فولډر باندې رایټ کلیک وکړئ او په پراپرټیز باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پراپرټیز باندې کلیک وکړه نو تاسو به راشئ دلته د کمپیوټر مربوط کوم د تاسو کوم هغه چې اوس سلیکټ کړی دی فولډر دغه ټول معلومات دلته تاسو کتلی هم شئ او په همدغه ډول سره د مثلا په دغه فولډر کې دننه کوم فایلونه دي یا څو فایلونه دي وګورئ. د دغه فولډر دننه ټول فایلونه چې دي 15 دانې دي د فولډر په شمول باندې، او فولډرز دننه چې دي صفر فولډرونه دلته موجود دي. دغه فولډر د جوړولو نیټه ټول هر څه معلومات دلته تاسو کولی شئ چې وګورئ. نو په همدغه ډول سره تاسو په دویم قدم کې چې بیا غواړئ چې خپل کمپیوټر هم مربوط چینج کړئ یا کوم آیکن چې دی هغه چینجول غواړئ، نو تاسو کسټمایز ته راشئ او دلته تاسو کلیک وکړئ په چینج آیکن باندې. دلته مختلف آیکنونه موجود دي، خو تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې آیکن هم دلته ورته اډ کړئ یا هم ورته اضافه کړئ. نو په همدغه ډول د آیکن د اضافه کولو لپاره نور سافټویرونه دي چې انشاءالله که ژوند وموږ په هغو باندې بیا یوه کوچنۍ جلسه ولرو. نو په همدغه ډول وګورئ دلته مختلف آیکنونه موجود دي، تاسو کولی شئ له هر آیکن څخه استفاده وکړئ. وګورئ نو مثلا زه غواړم چې دغه آیکن خپل دغې فولډر ته کښېږدم، نو په اوکې باندې کلیک کوم. وګورئ کله چې زه په اپلای باندې کلیک وکړم نو دغه فولډر مربوط کوم آیکن چې دی هغه به چینج شي. وګورئ بیرته موږ راځو یو قدم شاته، دغه فولډر کوم آیکن چې دی هغه چینج شوی دی، اما په سکرین باندې چینج آیکن ځینې وخت نه ښایي. کله چې تاسو کمپیوټر مصروفه وي په ځینو حالاتو کې هلته هغه خپل اصلي کوم آیکن چې د فولډر دی هغه هلته اښودل کېږي. مثال په ډول سره غواړم دغه فولډر ته آیکن چینج کړم، راځو دلته تاسو کولی چې کوم آپشنز چې دی په هغو باندې کلیک وکړئ، بیا ځل تاسو کولی په پراپرټیز باندې کلیک وکړئ او لنډه طریقه یې ده آلټ انټر باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به سمدلاسه د فولډر کوم پراپرټیز چې دی هغه به اوپن شي او په چینج آیکن باندې کلیک وکړئ. وګورئ دا تاسو د مثال په ډول سره زه غواړم دا ځل دا آیکن ورته کېږدم، نو کله چې زه اوکې وکړم خپل کمپیوټر ریفریش کړم نو دلته به مربوط آیکن چینج شي. یا دننه یو د فولډر ته ځم په دغه ډول سره بیرته یو قدم یو کلیک په اندازه باندې شاته راځو، نو هغو ته هغه فولډر کوم آیکن چې وه چینج شو او په سکرین کې چې کوم و د وخته نه چینج کېدل هغه هم اوس چینج شول په ریفریش کولو سره. نو په دغه ډول سره تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې آیکنونه خپل فولډرونو ته کېږدئ ورته تغییر یې کړئ او موږ کولی شو مثلا یو عکس دغه فولډر ته کېږدو. نو هغو د طریقې موږ بیا ځینې نورو سافټویرونو ته ضرورت لرو، نو که ژوند به انشاءالله په هغو باندې به موږ یو کوچنی ویډیو ولرو یا یو درس به پرې باندې جوړ کړو. نو په دې سره دغه به د موږ نننۍ یعنې 12مه جلسه ولا چې تاسو خوښه شوې وي در سره لایک یې کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم، ښه چارې ولرئ. د خدای په امان.